السلام علیکم څنګه چلې مانو خی والله شکر دې کنه ته خې خو نن سبا پکې دغه کې ډېر ښکاري اشپزخانه کې ته لږ دې په ودرېږه چرته ته لږ ودرېږه مالې ته خو کې اشپزخانه کې دا ولې دا داسې دا اشپزخانې د په اردو کې شوی اشپزخانه کچن کې ولاړی او کچن دې کنه او کنه نور ځای نه و کنه ځکه ماشاءالله تورې پټې خو دې هم په دې ملا کې ښکاري دا ډیزاین دی ته د اختر جي که دا ډیزاین به دي سي نه ته لږه ودرېږه مانو ته ودرېږه مړه دا خو ډېره ښه جینۍ ده ماشاءالله ودرېږي ها ته هم ودرېږه کنه زه خو ولاړ یم مړه ده دا د دواړو ودرېږو راځه زه به بیا تا ګورم څنګه یو منټ ته بیا کېناستې خو پروا نه کوي زه به تا په ناسته وګورم ته ما په ناسته وګوره دې سره د انسان انرژي پول کېږي فیورټ یو کریزي برادر نو سینډ می د ګرلز تو اتاکینګ د ګرلز می واچینګ ته څه لکه د سوی نیغه نیغه کېږي خو ودرېږه که نه مړه ښه ماشاءالله ډېره ښه ښکاري راځه کښېنه ماشاءالله شام راغله او راځه هېڅ خبره نشته ښه مانو څنګه یې بس ښه یم ستا دعاګانې دي زه مړه شم او دعاګانې کوم او تاسو ته لګی مې وادري دا زخم دې اوس څنګه دی کم زخم والله ډېر شوی دی نه زخم یې وسکه دی اکشان دی دا ګوره داسې یو سړي سره رابطه وسه چې دا زړه د لټکور کې وادري دا بیا دا زخم په خپله نه بس او ما ته پته ده وادري تا دوه ځای کې په اګو کې لته وخوړه نو ته به خود بس وسوې اګو کې وینه ته نه ده خوړلې او رښتیا ته خواږی نه لرئ داسې خبره نه ده څه نن څه تاریخ دی نن 19 نن تاریخ چې دی وادري د دې لږ په کوناټو کې د تره سړي بچیواله که ته اوس ما نه پرېږدي چې زه د نجلۍ سره خبرې وکړم ته ټرت سپېږمې رالېږې نن 19 تاریخ دی 19 چې 20 چې د چا به څه وکړي وادري په 22 به بادرې بربادي کېږي نو لا خو 3 ورځې پاتې دي که نه مونږ It's okay relax ریډ لاین مه خانده ما ته ما د بیګا په ویډیو کال زنګ ووادرې د مال په سنیپ چټ باندې نو خبره دا ده چې ماله به مشوره هلته راکړي لږه به تسلي م راکړي ما سره خو سنیپ نشته ستا په شاټینګ کې ګوتې ومنډم ته د سړي لورې وادې ورېده ولې نشته دی ما ته دې ونه ویل چې ما سره سنیپ چټ شته دی په اولني سر کې نو شته خو مطلب ستا اکاونټ نشته که نه ویلکم وزیري وزیري څنګه ښه زه ورشه وزیري سره خبرې وکړه بس زه زما زه به دلته غلی کېږم ته د سړي لورې وادې ورېده اوس وزیري ته د سړي باچی چې تا پلته ګرځې خو زه به یې در ولېږم که نه ونه رښتیا خو ته به یې را ولېږې که نه ښه صحیح ده اوکې غوسه مه کوه یو بل د به د زړه یالونه مې یو په خدای مې دې زما دی قسم دی دا خبره درته وکړم والله داسې کس سړی پیدا شي که نه چې په سنیپ چټ کې ورسره د زړه ټول بړاس ورته وباسي لکه یعنې د زړه هغه ټول یالونه ورته وي والله مونږ خو چې ستا قبر د لوچک وکړم تا پلته اول ولې لاړې چې زه چاته حالونه وایي که نه هغه بیا که نه باد که نه مطلب حالونه را ښکاره کوي خلکو ته وي خو زه هم دا وایم چاته د زړه حال نشم ویلی وادې ورېدې که جینۍ ته مې دا زړه سپک کړی وادې سبا به جینۍ ماله وس ورېدې چاته په دې خاطر خو زه جینۍ قسم دې زه تا ته د خپل سنیپ چټ وښیم ولا که ته پکې بنده کس ویني اونلی پکې لونډان دي را سره مخکې مې سناکوکو سره په سنیپ چټ کې والله چې خبرې کولې ما به ورته اونلی قسم دې د زړه دا بوج سپکول وادرې یعنې د زړه خبرې به م سره قسم دې کول بیا مې هغې نه مې یېره وشوه لرې مې کړله مړه ما داسې نه چې سبا یې وادې ورېد ولا که مې ورته غلطه خبره کړي قسم مې وکړو خو اونلی مړه سړی ورته کښېني د زړه خبرې زه کله په بستره کې واوړم پبجي وکړم وادې ورېده کله راواړم په فیسبوک کې ویډیو وګورم کله راواړم په ټیک ټاک کې سړی ډېر تنګ شي وادې راته زړه راز یو چا سره څوک شریک کړي ګوره زما زړه داسې ببر دی وادې ورېده نو مانو تا سره به شریک کم صحیح ده صحیح ده
سبا ورته سنیپ چټ کې د سکرین شاټ وېستو د خبرو نه وادي ورې دلته خلکو ته ماته هم پته لګېږي زه به ولې سکرین شاټ اخلم اور سنیپ کې پته لګي چې سکرین شاټ واخلې سکرین ریکارډینګ وکړې ماته هم پته لګي ما دلته راځي وادي ورې کله ټلیفون بند شي که نه ته ویډیو کال خبرې کړې کوالټي څنګه وه کوالټي دې په پلار نه حالت شو خو موږ خو وکړلې نو کوالټي باندې څه فایده شوه جی ځکه سنیپ چیټ ډېر سیف ایپ دی الله به نور مانو ماشاءالله دې شونډو له چې زور ورکړي دلته وادي ورې زموږ زړه له زور ورکړي تا بله خور چې دغه کلب لمځي که نه څوک سارا سارا کلب لځي که دا جیم لځي که نه هغه جیم لز ما په خیل زی راځي وادي ورې کوم ځای نه چې غټ شوي هغه هلکان ته د سینې رانیسي وادي ورې چې تاسو دونه ککړه نه یو زه تکړه یم دا سړي لور د لږه اصلاح کا هغه د چا خبره نه مني که نه زه ورته ډېره پوی کوم خو دا سم سړي سره نه دا وړېدلې خدای دې وکړي چې دا ما سره واوړي وادي انشاءالله تعالی دله به زه په خېټه لاس وم دا ماله په خېټه لاس وی وادي ګوره انسان چې په زړه باندې څه خواهشات هغه چې پوره کوي وادي د هغه هلک پوره کولی د جینۍ هلک وادي پوره کوي هلک د جینۍ پوره کولی شي بالکل کینګ رور او امډي ته ورور ته جواب ورکا شیلی کړي وای دا د شیلی کړي امډي ورور ته جواب ورکړي زه ښه یم یار تاسو ښه یې کړي دعوت یې داسې شی انشاءالله راځي به دوستانو مانو په ځان دې پام کوه وادي ورېده ولا په ما خو ګرانې وي قسم دې زه ورته ریسپیکټ لرم والله انشاءالله تعالی په سنیپ چټ کې به یو بل ته بیا د زړه رازونه ووایو واسې ده انشاءالله الله په امان الله حافظ